دویم وضاحت په دې کې دا ده چې په دې لاسونو کې کله کله داسې څیزونه چې هغه انګوټې د انګوټو باره کې چې کوم مرفوع روایت ده چې نبي صلی الله علیه وسلم چې هغه به دا خپل انګوټه ایستله وغیره داسې الفاظ چې کوم راغلي دا روایتونه کمزوري دي خو بخاري کې یو معلق اثر راغلی دی معلق د ابن سیرین تابعي اثر دی چې هغه به دا طریقه کوله چې کله به اودس کوه دا په صحیح بخاري کې دی کله چې اودس کوه نو هغه به دا طریقه کوله یحرکو یغسل موضع الخاتم چې دا کوم دی چې انګوټه لګېده د انګوټې ځای به انځو باندې د انګوټه به تاوله راوتوله په اوداسه کې دې دپاره د دې لاندې اوبه داخل شي او دا اثر د ابن سیرین نه په بل ځای کې اسم موصولا نقل اذا كان اذا توزع حرك خاتمه کله به اودس کوه امام محمد بن سیرین او دا خپل انګوټه چې کوم دا به خوځوله راخوځوله نو د دې اثر د سلف علماو نه دا معلومیږي چې مجموعه چې لاس کې د چا غړۍ او غړۍ دې مضبوط او چې بلاس کې جوخته لګېده دا غړۍ به سړی خوځي راخوځي په اوداسه کې چې د دې لاندې اوبه داخلي شي هغه اودسونه چې خصوصا کوم فرض اودس سړی کوي د غسل په طریقه یا عام منزل سړی اودس کوي نو د خپله غړۍ به خوځي هغه انګوټې چې په ګوتو کې بالکل مضبوطې لګېدلي نو دا انګوټې په اوداسه کې خوځول راخوځول پکار دي هغه زنانه چې هغه بنګړي اچوي هغه بنګړي د مټو پورې بالکل مضبوط لګېدلي نو دا بنګړي زنانو دپاره خوځول پکار دي چې لاندې دې اوبه لاړې شي دا د مجموعات اقوال نه داسې خبره معلومېږي دې ته نږدې یو بله خبره د هغه هم بیانوو چې علماو په دې جلیل فقهي مسایلو کې لیکل دا پخوا علماو نه وو لیکلې ځکه دا مسله پخوانۍ نه ده دا اوسنۍ ده اوس چې کوم جدیده مسله پیدا کېږي نو علماء د دې لپاره استدلال د مخکې حدیثو د صحابو د اثارو نه کوي او د هغې لپاره عنوان چې ورکوي د حدیثو نه هغه مسله را اخلي لکه د دې سره نږدې دا مسله ده د زنانو په نوکونو باندې چې کوم ناخن پالش لګېدلی اوس په دې زمانه کې دا زنانه په دې نوکونو باندې څیزونه رنګونه بومونه مږي نن نه چې یو 200-300 کاله مخکې کوم علماو دا مسله لیکله نو هغه زمانه کې د ناخن پالش داسې حیثیت و لکه څنګه د نکریزې حیثیت و نکریزه چې په نوکانو ولګي نکریزه داسې باڼې والا څیز نه دی عام د رنګ حیثیت دی په لاس باندې د پین کرښه راښکل او نکریزه په لاسونو باندې لګول یا په نوکانو باندې لګول نو هغه علماو ویل چې ناخن پالش او نکریزه یو شی دی نو د دې لرې کول ضروري دی او په دې کې اوداسه دا اوبه چې کوم دا دې نوک ته دننه کوزېږي ځکه نکریزه داسې باڼې نه لري او ډېره پخه نه ښکاره کېږي خو اوس جدید دور د تاسو دا معلوم دی چې بازار کې د ناخن پالش نور قسمونه راغلي 3-4 قسمونه راغلي داسې قسم هم پکې راغلی چې هغه داسې کوګړ شانې په دې نوک د پاسه پروت دي او داسې لرې کېږي لاندې داسې څیز راغلی کور په شکل راغلی دی د کور په شکل راغلی دی داسې ناخن پالش چې دی د هغې باره کې فتوا دا ده چې دې ناخن پالش کې اودس نه کېږي نه په دې کې غسل کېږي کومې زنانه چې دا شیونه استعمالوي د دې استعمالول حرام نه دي ځکه دا زینت دی د ښځو لپاره استعمالول یې جایز دي دا اوږد نوک پرېښودل دا ناجایز دي ځکه نوکان د څلوېښت ورځو نه به زیات زنانه نه پرېږدي نه به نارینه پرېږدي دا به لرې کې دا اوږده نوکان پرېښودل چې دا په دې ښاریو کې دا یو پیشن دی لري یهودو نصارو نه خلک متاثره دي او زمونږ په دې علاقو کې تقریبا دا پیشن ناروان دی چې عام په دې جناکو کې دا صفت دی چې اوږده نوکان به دا غلطه ده د دې لاندې ډېر خیرې جمع کېږي او د دې لاندې امکان شته دی چې دا اوداسه اوبه دې لاندې لاړې نه شي او بعضې ځایونه پکې وچ پاتې شي او بل دې کې ته فایده هم نشته دی د الله او د رسول طریقه هم دا نه ده نو ځان ته ساتل پکار دی خو چونکې ناخن پالش او زنانه د زینتو د ډول لپاره استعمالولی شي دا جایز ده دا ناروا نه ده خو دا شرط به پکې چې ناخن پالش د اودس په وخت کې به دا څیز لرې کېږي چې په هره طریقه دا لرې کې دا څیز به لرې کېږي اودس به کې خاص کر چې په غسل کې په اندامونو کې وچ ځای پاتې شي ټول غسل به دې نه کېږي او ټول لمونځ به بیا په جنابت کې راځي دا مسله به کې ده دا تقریبا تمام علماو دا لیکل نه مخکې هندوستان کې څو مفتیانو هغو داسې لیکلي وه چې دا ناخن پالش د نکریزې حکم لري و تاسو جدید دور کې اوس یې موږ د جدید دور نه خبر یو بعض څیزونه نه نو اوسنی ناخن پالش د نکریزې حکم نه لري بلکې دا د باڼۍ کور په طریقه باندې دی بعضې داسې کور د هغه لرې کېږي او اغوستلی کېږي داسې دی بعضې چې هغه پیړ رنګ دی پیړ بلکل یو حجم لري باډي لري دغه شان رنګونه چې کوم زنانه په خپلو نوکانو باندې لګوي نو دا به د غسل په وخت کې د دې ازاله کې دا به لرې کېږي او دا ځای به اینځي یا هغه زنانه چې اودس کوي د هغه په وخت کې به دا شی ازاله کېږي او دا به اینځي
کده سی وینځلو دا فرض او داس به بالکل نه کیږي عام او داس مازه کوي دا او داس به نه کیږي بیا او داس هم راځي زنانو باندې دا خبره زنانه موري او تاسو موري دا خبره زنانو د کور کې کول پکار دي هغه اوقاتو کې زنانه ولګي چې مازه اوقات نه دنه مفصل نه بس بل خاوند په کمره کې لګي بالکل اجازه شته په دې خبرو کې څه ممانعت بشره کې نشته لیکن داسې اوقاتو کې لګول چې باندې سحر غسل راځي او د دې شی احترام او اجتناب کول پکار دي او نکریزي باندې چې کوم علماء قیاس کوي دا نن نصوص او کله مخکې قیاس کوي چې هغه دا نکریزو بشان شي دا نو مولا بدل وایي لیکن تاسو نکریزه پیژنئ چې نکریزه یو نری رنگ دی او د بدن پورې خط متصل رنگ دی او دومره غټ رنگ نه چې بدن ته وبد راکوزيږي نکریزه دې شکل باندې نه ده او دا چې کوم دا پیر رنگ دی دا حجب لري او باډي لري کله کله چې کودړو پکې جوړيږي دې شکل باندې بلکې دا بعض کتابونو کې دا غي نقشې وشته دیو نه کوم زنانه چې خپل لاسونه یا غسل وغیرہ کوي او داس کوي او موږ کوي نو هغه د پاره ناخن پالش د ګوتو لري کول وکړ دي دا غي نورسته به دا غسل کیږي او دا داس بکیږي ورنه دا جنابت به پاتې کیږي او دا غسل به پاتې کیږي او دا داس به پاتې کیږي دا موږ به او داس یا په جنابت کې راځي